يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا منازلكم بالصلاة وبتلاوة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما محترمو، مجلس مبارک دے، ستاسو دا راتلل انتہائی مبارک دی. حدیث مبارکہ کی راضی ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن. کلچ دا قرآن کریم ختمی نو اللہ رب العزت پا دغا مجلس والاو باندے رحمتون راوری. نو دا منگ سرا مولانا اجاز سیب دی ډیره لوی ښېګړه وکړه چې هغوی منګه په دې کې راوغوښتو د دې ختم په موقع کې چې د انواراتو باران هغه وریږي، رحمتونه راوریږي، په هغې کې موږ او تاسو هم شامل شو. د فقه مسله ده، کله چې سړی موز لراغ او آخری قاعده کې امام را لاندې که نو دته د جمع ثواب چې دی نو هغه میلاویږي. دغه شانته حدیث مبارکه کې راځي چې کله یو سړی ختم القرآن کې آخری صورتونو لراغې او د پکې هم شمولیت وکړه. الله رب العزت دومره رحیم او کریم ذات دی چې الله رب العزت دغې راتلونکو ته هم هغه عمره ثواب ورکوي. محترمو، قرآن کریم د الله رب العزت کتاب دی او د برکتونو نه ډک کتاب دی چې څوک یې لولي هغه مبارک دی، چې څوک یې ښایي هغه مبارک دی، په کم ځای کې ویلی کېږي هغه مبارک دی، او څوک د هغې خدمت کوي هغه خلق مبارک دی. قرآن کریم خپله وایي: وهذا کتاب انزلناه مبارک. دا یو کتاب دی، الله وایي منګه نازل کړی دی، د مبارکون د برکتونو نه ډک کتاب دی. نو هغه برکتونه یې موږ تاسو ټولو ته معلوم دي چې الله رب العزت په کتاب کې څومره لوی برکات ایښي دي. انو یو حرف هغه چې وایي یو ماشوم لګیا دی په دې وړې ژبه باندې قرآن کریم وایي. نو حدیث مبارکه کې راځي: من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه. د یوې حرف بدله کې الله رب العزت لس نیکۍ ورکوي. او بیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایي: لا اقول الف لام میم حرف. زه دا نه وایم چې یو الف لام میم چې دی نو هغه ټول یو حرف دی، بلکې الف ځاله حرف، لام ځاله حرف او میم ځاله حرف دی. نو په دې باندې 13 نیکۍ چې دی نو هغه میلاویږي. او بیا چې د بسم الله نه شروع کې په والناس باندې ختم کې چې په هغې به الله رب العزت څومره نیکۍ ورکوي، او چې دې ماشومانو په دې وړو وړو ژبو باندې قرآن کریم وایي.
حدیث مبارکه کې راځي الله رب العزت په یو ځای باندې د عذاب اراده کړي ځکه زمونږ څومره ګناهونه دي هر طرف ته ګناه دی که کور ته ځو زمونږه کورنۍ زندګۍ په هغې کې بله ګناهونه ښځه د خاوند حقوق نه ادا کوي او خاوند هغه د ښځې حقوق نه ادا کوي دغه شانته رور د رور حقوق نه ادا کوي بچی د پلار او پلار د بچی نو دا ټول ګناهونه دي کور کې دغه شان معاشرتي زندګۍ کې موږ وګورو ګاونډي سره زمونږ کم سلوک دی ټول په ګناهونو کې اخته بازار ته لاړ شو بازار د خیانت نه د پراډونو نه ډک دی هر طرف ته ګناه او که چېرته جومات ته راشو نو په هغې کې هم موږ شیطان نه پرېږدي او چېرته چا پسې مو لګیا کی چا پسې لګیا یو غیبت کو چا سره حسد کو چا سره بغض کو چا سره کینه مو ساتلی هر طرف ته ګناه دی خو الله رب العزت په یو علاقه باندې د عذاب اراده کله وفرمایي خو چې کله داسې یو مدرسه وویني داسې یو ځای وویني داسې یو مکتب وویني چې په هغې کې ماشومان لګیا دي او د الله رب العزت قرآن کریم وایي تطفئ غضب الرب الله رب العزت د دی په دې ماشوموالي په دې وړو ژبو باندې چې قرآن کریم وایي تعلیم الصغار تطفئ غضب الرب چې کله دا ماشومان لګیا دي دی د الله کلام وایي نو په دې سره د الله رب العزت غضب سړیږي د الله غصه په دې سره سړیږي د دې وجې نه محترمو موږ په دې باندې خوشحاله شو چې زموږ په محله کې الحمدلله د قرآن کریم ختمونه او زمونږ په محله کې ماشومان لګیا دي د الله کلام وایي او د الله رب العزت خبرې کوي او استاذ لګیا دی هغه زمونږ ماشومانو سره چې دی نو محنت کوي څومره لوی مشقت سره او څومره په دې ګرمای کې راځي او زمونږ ماشومانو ته سبق ښیي د دې وجې نه موږ د استادانو احسان ومنو په ځان باندې دا ډیپټي دا د مور پلار ده په موږ باندې ودرول دا به مور کوي دا به پلار کوي او نن سبا هغه هره ډیپټي چې دی نو هغه د سکول او د جومات استاجي چې دی نو هغه اغوستې ده او هغه لګیا دی خلکو ته چې دی نو موس ښیي او چاته لګیا دی په موس باندې ودرئ ډانچه ورته ښیي نو دا زمونږ ډېر لوی محسنین چې زمونږ بچو ته لګیا دي قرآن ورته هم ښیي او شریعت ورته هم ښیي دین ورته هم ښیي ادب ورته هم ښیي نو د دې موږ انتهایی قدر کوو او چې په کم ځای کې خولیده کېږي د هغه ځای ته په ښه نظر باندې ګورو د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا هم ده چې آخري زمانه کې به خلک علماو سره د هغې سره به بغض شروع کړي د هغې سره به کینې شروع کړي هغې ته به په غلط نظر باندې ګوري دا د قیامت په علاماتو کې علامه ده نن دې موږ وګورو چې چېرته عالم ویني نو د هغه نه نفرت کوي خلک دا د قیامت په علاماتو کې علامه ده د دې وجې نه زموږ ستاسو چېرته د عالمانو سره د هغې سره هم بغض پیدا نشي کینه مو چېرته پیدا نشي یو عالم هغې فرمایي چې کم پلار دی او هغه د جومات استاجي ته او عالم ته بد ګوري نو هغې به فرمایل وی الله رب العزت په وو پشتو کې دی کره عالم پیدا نه کی دی کره به الله رب العزت حافظ پیدا نه کی چې څوک د علماو سره بغض ساتي د علماو سره کینې ساتي محترمو منګ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو چې زمونږ او ستاسو د دین سره محبتي د دین والو سره محبتي د دې بچو سره زمونږ ستاسو مینه محبتي چې کم قرآن وایي څومره لویه خوشقسمتي ده څومره لویه د خوشحالۍ خبره ده چې هغه ماشومان چې نن قرآن کریم ختم کو په بسم الله شروع کړی او په والناس باندې ختم کو او دا ګورې معمولی خبره نه ده دا ډیره لویه د درجې خبره او ډیره لویه د خوشحالۍ خبره ده د قیامت پر ورځ باندې
د دې بچو والدینو ته به الله رب العزت تاج په سر حدیث مبارکه کې راځي او حدیث کې داسې راځي چې ماشوم به لګیایي دی به قرآن وی او مور پلار به د جنت په درجو باندې ورخیږي او څنګه به قرآن وی نو چې څنګه په دنیا کې په کلاره باندې قرآن لوسته هغه شانتې قرآن به وی او یو درجه باندې به ورخیږي د جنت او مور او پلار علما پکې بیا تطبیق کوي په دواړو حدیثونو کې نو ای بچې به هم د جنت په درجو باندې ورخیږي مور پلار به هم د جنت په درجو باندې ورخیږي د دې وجې نه الله رب العزت دا غوږونه موږ له الله قرآن له راکړي دي دا موږ له الله رب العزت قرآن کریم اورېدو له راکړي دي سترګې الله رب العزت موږ قرآن کتو له راکړي دي او حدیث مبارکه کې راځي من قرأ القرآن نظرا موتی ببصره ما دام فی الدنیا چې در کمې پورې دی لګیا دی په دې خپلو سترګو باندې دی د قرآن تلاوت کوي چرته به دا سترګه د دې به نظر خراب نشي د دې وجې نه موږ په خپلو سترګو باندې د الله رب العزت قرآن کریم وو د الله رب العزت قرآن کریم ته اسې هم کتل دا د خیر نه خالی نه دي ګوره یو سړی نه پوهیږي نه ورځي ولا بیا هم لګیا دی کوشش کوي نو دله به الله رب العزت دوه اجرونه ورکوي یو دا چې پوهیږي نه او بل دا چې دی مشقت برداشت کوي نو قرآن کریم سره زموږ ستاسو مینا محبت د قرآن والاو سره زموږ ستاسو مینه د دغه خلکو سره زموږ او ستاسو محبت دي محترمو الله رب العزت موږ او تاسو له علما راکړي دي د دې علماء قدر کو اتبعوا العلماء فانهم سرج الدنيا ومصابيح الاخره د خپل علماء نه تپوس کو علماء سره کینو او پاسو تپوس نه کو او داغي خیال ساتو نن خو خلک خیال د بل چا ساتي حالانکه موږ ته نبی علیہ السلام وای تاسو تابعداري چې نو هغه د علماء کوي د علماء په نقش قدم باندې روان شي دا ګوره په دنیا کې نورونه او کدا د دنیا نه عالم ختم شو الله رب العزت په بیا دنیا ته د دې څه ضرورت نشته دا به ختمیږي او په آخرت کې ګوره دا ستوري دي د دې وجې نه عالمان دی به شفارس کوي نو څنګه به شفارس کوي قیامت پر ورځ د هر چا د پاره شفارس په احادیث مبارکو کې ذکر دی د حافظ قرآن د پاره لس کسانو شفاعت به حافظ قرآن کوي شهدا شهید هغه به د اویاو کسانو شفاعت کوي او حاجی صاحب هغه به د 400 کسانو شفاعت کوي او عالم به د سوره کوي نو دا هغه اندازه نه ده معلومه چې عالم به د سوره خلکو شفاعت کوي د دې وجې نه مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وی الله رب العزت په د عالم ته د قیامت پر ورځ باندې وایي چې قف هنا ہونا ته د دې پولیس رات باندې ودرېږه او ستا به اوس چې نو ټول راځي مقتدیان به دې هم راځي ستا به مریدان هم راځي اوس به ستا چې نو شاګردان هم را رواني د دې وجې نه د عالم بلا خلقي د هغه د محلې ټول مقتدیان د هغه سره د هغه شانتې مریدان بلای او شاګردان بلای نو د دې وجې نه د هغه اندازه نه د ذکر او چې چا ور سره کومه ښېګړه کړې ده نو د قیامت پر ورځ هغوی به فرمایل وي هغه به ورته مخکې کوي وی ورته به وایي چې استاد جي ما تعالی ولې هلته کې په دنیا کې موږ تاسو مدرسې له ځای نه و درکړی نو وی چې دی کله دا خبره وکړي نو وی دی به په دکه باندې به هم دی شفارس کوي بیا به فرمایل وی عالم صاحب به چېرته یو ځای ته تللی نو وی هغه کس به ورته وایي چې ته زمونږ کلي ته راغلی وې او ډېره زیاته ګرمي وه په تا باندې ما یو ګیلاس اوبه څکولی وې هغه ګیلاس اوبه به رامخې ته کي وایي دی به له ګیلاس په اوبو په بدله کې به هم دی شفارس کوي دومره لوی الله رب العزت عالمانو له دومره لوی چې دی نو هغه زړونه ورکړي دي د دې وجې نه موږ او تاسو د خپلو علماو د هغوی انتهایي قدر کوو او چې کوم ځای کې قرآن کریم لوستل کېږي هغه ځای ته راځو هغې کې څه پکاري
پکی ته ضرورت ته د کشانته نور د استادانو سره ضرورت دا موږ تاسو ځال لګو دا هر څه ځال لکول دي نه په عالم باندې د چا احسان شته نه په بل چا باندې د چا احسان شته دې وجې نه زموږ به محبت پیدا کیږي د دغه خلکو سره نو محترمو مجلس مبارک دی د قرآن کریم والا مجلس دی او ډیر خوش قسمته ده هغه مور چې کم بچی به رالیږه په دې غرمه کې او خپل بچی د دې دپاره رالیږه چې زما بچی قرآن زده کي او خوش قسمته دی هغه پلار چې خپل بچی هغه فارغ کړو او هغه رالیږه چې زما بچی قرآن زده کي قرآن کریم زده کي محترمو دا مور پلار دا د دوی دپاره ډیره لویه خوشحالي ده ډیره لویه خوشحالي ده د مور دپاره هم د پلار دپاره هم یو ځای کې دستربندی لتلی هم مولوي صاحب لګیا و نومونه یې اخیستل اخر کې نومونه اخلي بیا چې د چا دستربندي نو نومونه یې داسې اخیستل نو چې یو نوم پکې مخې له راغی نو هغه قاري صاحب داسې جړه غونی غونته کې شو او نوم یې واغسته خو داسې په جړه کې واغسته نو وروستو چې کېناستو نو تپوس هم ترې وکړو چې تاسو خو دا پلانکې نوم داسې واغسته او داسې ډېر هم ورسره په خفګان سره هم واغستو وی مولوي صاحب وی د ده پلار د مخکې نه وفات و دا بچي چې موږ د کوم نوم اغسته د ده پلار وفات و دی به مور رالیږه خپلې مدرسې ته به یې رالیږه نو یې ما ته یو څو میاشتې مخکې وی چې استاجي ما ته لږ سبق ډېر ښیه زما مور وایي چې زه په کټ باندې یم او بیماره یم اسینا چې زه د دنیا نه لاړه شم ته زما کور ته راځې او زه ستا پټکې صحیح نه کړم نو نن ما چې د دې بچي نوم اغسته نو 3 میاشتې مخکې د ده مور وفات شوې وه نو ده ته ما سهار وې ماشومان لګیا او کپړې اچولې نوې پټکي وال نو ما ورته وی چې بچې تم کپړې بدلې کا او پټکې وو نو ما ته وی چې استاجي زما مور هم په مقبره کې ده زما پلار هم په مقبره کې دی نو نن خو زما پټکې زما مور نه ویني زما پلار زما پټکې نه ویني او وی عجیبه خبره پکې دا وه چې هغه ماشوم په سترګو باندې نابینا و نو وی دا خبره یې کوله چې نه مې پلار پټکې ولیده نه مې مور پټکې ولیده نه مې په خپلو سترګو خپل پټکې ولیده خوش قسمت یې الله رب العزت بچي درکړي دي او نن د قرآن کریم ختمونه هغه خلاص کړل ستاسو کور ته چې درځي دا به ډېره لویه د خوشحالۍ خبره مور به خوشحالی پلار به خوشحالی د خاندان خلک هغه به په دې باندې خوشحالی او د دې وجې نه موږ او تاسو د دکې بچو انتهایی قدر کوو دی ته ډېر په فرق باندې ګورو چې کم بچې هغه لګیا دی قرآن زده کوي علم کوي هغې ته په ډېر فرق باندې ګورو پته نه لګي الله رب العزت د دکه بچي د لاسه چرته موږ له رزق نه راکوي او محترمو په خپله باندې موږ او تاسو مینا محبت د قرآن سره شروع کړو ګوره چا قرآن نه دی ویلی نن نیت وکړو چې انشاءالله الف با تاسا به وام استاجي ته به کینم دا د شرم خبره نه ده چې زه به استاجي ته کینم هغه به ما ته وایي الف با تا نا د شرم خبره به هغه چې کله د قیامت پر ورځ د حشر په میدان کې ټول خلق به مخې ته ولاړي د آدم علیه السلام نه راواخلي در محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم در آخري امتی پورې ټول خلق به ولاړي او آواز به وشي چې پلانکی د پلانکی زیه هغه قرآن نه دی ویلی او قرآن چې چانی ویلی نو قرآن ذکر کوي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما چا چې اعراض وکړو روګدانی وکړه زما د کلام نه زما د ذکر نه مراد قرآن کریم دی چا چې زما د قرآن کریم نه اعراض وکړو الله وی فإن له معیشة ضنکا الله وی دا ژوند دا به لڼه او تنګ کم یو لپه ګولای به ماسخوتن اچي
خو خوب به وله نه ورځي. ولې زړه ته سکون نشته، زړه ته راحت نشته. او قرآن کې الله رب العزت راحت یې ښه دی، الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله وایي دا مړه زړونه چې تازه کېږي دا به زما په ذکر سره تازه کېږي. د دې وجې نه من قرآن کریم زده کوو، قرآن کریم والا سره مینه کوو، الف با تا سا زده کوو. نو فإن له معیشة ضنکا، نو د ژوند زمونږ ستاسو به هغه لڼ او تنګ نی. او که چېرته قرآن نه و نو بیا به زمونږ ستاسو چې دی نو ژوند کې څه برکت نی. او دا خو د دنیا سزا ده، اخروي سزا یې څه ده؟ ونحشره یوم القیامت اعما. د قیامت په ورځې به دی ړوند پاسولی شي. دی به الله رب العزت ته وایي ای الله زما خو په دنیا کې غټې غټې سترګې وې، نن دې زه څنګه ړوند پاسولم ای الله. الله وایي قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک اليوم تنسا. زما د طرف نه زما کلام راغلی و، زما آیاتونه راغلی و، تا د هغې نه اعراض کړو، هغه دې هیر کړي و، هغه دې یاد کړي نه و، په هغې دې ځان پوه کړی نه و. نن مې ځکه چې دی نو ته ړوند پاسولی. او چا چې قرآن کریم زده کو نو هغه قرآن کریم بیا یادولم دی. چې کم سړی دی هغه قرآن کریم زده کو، سوره ملک زده کو، سوره واقعه زده کړه، دغه شان د قرآن سیسه زده کړه، حافظ دی هغه قرآن زده کو او بیا یې ایر کو. نو وعیدات سوره دی، حدیث مبارکه کې راځي په دغه خوله کې به د قیامت پر ورځ غاښونه نی. د قیامت پر ورځ به په دغه خولې کې غاښونه نی. غاښونه به ولې نی؟ ځکه د هر حرف چې دی نو هغه د دې غاښونو نه ادا کېږي. نو د قیامت پر ورځ چې چا دا هیر کړی دی نو بیا به د قیامت پر ورځ په دې خوله کې غاښونه به نی. دا لسونه به د دې ځای نه کټ شوي، هر څوک به پیژني چې دا د قرآن هغه حافظ او قرآن کریم یاد کړو خو بیا هیر کړو. نو قرآن به یادوم خو بیا به محفوظ پاتې کوم. نو محترمو خوش قسمته دی هغه مور او هغه پلار چې د خپلو بچو سره یې خواری وکړي، خپلو بچو سره یې خواری وکړي، ټیم یې ورله وباسه. او چې کمې مور خواری کړي دي، کم پلار خواری کړي دي، هغه الله رب العزت ضایع کړي نه دي، هغه بچي الله رب العزت اوچت کړي دي. د امام بخاری رحمت الله علیه مور خواری کړې وه. مور د الله رب العزت نه غوښتی و، وی الله بچی راکې. بچی الله رب العزت ورکه، خو چې کله الله رب العزت بچی ورکه نو سترګې هغه نظر لاړ. چې کله نظر ځي نو مور انتهایی خفه ده. ابراهیم علیه السلام خوب کې راځي، وی ولې ترورې دومره خفه یې؟ وی خفه په دې یم چې بچی مې غوښتی او د الله د دین دپاره، د قرآن او د حدیثو دپاره، نن د هغه نظر نشته. وی زه لاړه شه، الله رب العزت ورله بیا نظر ورکړی دی. چې څنګه مور راله بچی وکته، الله رب العزت بیا نظر واپس ورکړی دی. او بیا داسې نظر چې بیا یې د سپوږمۍ په رڼا باندې تاریخ کبیر لیکلی دی. دومره لوی نظر الله رب العزت ورکړو او دومره لویه حافظه الله رب العزت امام بخاری ته ورکړه چې بیا به د استاز په درس کې ناستو نو که هر څومره احادیث به وي نو هغه به ورته سره د سند یادو. یو ځلې د امام داخلي رحمت الله علیه په درس کې ناسته او هغه 1500 احادیث وي. یو شاګرد ورته وی، یو طالب وی تاسې ناستې ټیم ضایع کې؟ وی نه هسې نه یم ناست. وی زه تاسو مانه تپوس وکئ چې امام صاحب څومره احادیث وي؟ وی دومره دومره احادیث وي. وی هغه موږ ټول ولیکل او ته دغه شان ناستې. نو شروع شه ورته د مور دوا وه، الله رب العزت حافظه ورکړه. نو پوره 1500 احادیث ورته نمبر وار وي چې دې نمبر کې امام صاحب دا ذکر وکړو، بیا ورپسې دا ذکر وکړو، بیا ورپسې دا ذکر وکړو. دومره لوی حافظه الله رب العزت ورکړه. نو دا د مور دواګانې وي. او چې کله مور لګیا ده او خپل بچی ته دواګانې کوي نو بیا به معین الدین اجمیری رحمت الله علیه الله رب العزت جوړی. معین الدین اجمیری رحمت الله علیه مور د خپل بچی سره خواری وکړي او چې کله یې خواری وکړي نو یو ځل یو سفر باندې تللی دی. په هغه سفر کې ورسره او یا زره کسان هغوی په لاسو یې بیعت وکړه او مسلمانان شو.
چې کله کور ته راغې نو داسې وی خاندل غونته کې نو مور ورته وایي بچی ولې دې وخاندل وی مورې خاندم به ولې نه نن زه په سفر باندې تللی وم او ما سره دومره کسان مسلمانان شنو خاندم به ولې نه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده مور ورته وایي بچی په دې کې ستا څه کمال دی وی دې کې خو ستا هېڅ څه کمال نشته وی مورې وی خوارای زه کوم سفرونه زه کوم او وی ته ما ته نن وایي چې ستا څه کمال نشته نن به ما ته وایي چې زما ولې کمال نشته مور ورته وایي بچې ته د پلار نه یتیم پاتې شوی وي ستا پلار نه چې کله ته لغونته کې لوی شوې نو ما برکه په سر کړه نو ته مې بوتلې استاجي ته مې کېنولې نو ته به د جومات نه راوتښتېدې د مدرسې نه به راوتښتېدې نو ته به ما بیا بوتلې نو بیا به ته راوتښتېدې بیا به مې ښکل کړې بیا به مې بوتلې او بچې بله هم واوره تعالی ما چرته بې اودسه پای نه دي درکړي او بچې بله هم واوره کله چې ته په سفر باندې وځې نو زه مسله راواخلم او شاته دواګانې غواړم ای الله معین الدین خو درغې خو مدد او نصرت ته وکړي د دې وجې نه د مور انتهایی قدر کو ورې مور چرته زموږ نه خفه نه شي په دنیا کې یو والدین دي بس چې هر ټیم بس په شفقت کې او په رحمت کې په محبت کې بچې به ستا لاس ته ګوري زما پلار سره اړل ښځه به ستا لاس ته ګوري زما خاوند سره اړل او مور به تا ته ګوري چې زما بچی څنګه راغی د دې وجې نه مولانا عبدالحق صاحب کم چې بانی د دارالعلوم حقانی دی چې کله مور وفات شو نو انتهایی جړلې نو شاګردان ورته وی موږ له تسلي راکې چې مور د چا وفات شي نو ته راشي تعزیت کې او تسلی وله ورکې نن دې په خپله باندې د سترګو نه اوښکې بهیږي نو ورته وایي وی خپه په دې باندې یم او جاړم په دې باندې چې زما دا مدرسه چې کومه دارالعلوم حقانیه چلیدا نو دا زما د مور په دواګانو چلیدا نو وی یریږم په دې باندې هسې نه زموږ مدرسه هغه ختمه نشي نو هر بچی پسې مور لګیا د دواګانې کوي نو د میندو انتهایی قدر کو چې د چا شته او چې د چا نشته نو هغوی له پکار دی ورپسې چې دی نو موږ او تاسو اعمال کوو او اعمالو کو هغه ورپسې وربخو دواګانو کې یاد ساتو دغه شانتې د پلار انتهایی خیال ساتو پلار ګوره ډېر لوی محسني د بنده څومره په ځان باندې قسمه قسم چې دی نو ډیپټای مقرر کړي سهار او ماښام نه ګوري خو د بچو دپاره لګیا دی روزي ګټي اته زامن یو پلار ساتي یوه مور لګیا ده د هغې تربیت کوي د هغې خیال ساتي خو بیا اته زامن هغې دومره بېغیرته شي چې بیا یو مور او یو پلار نه ساتي او که چېرته مور بیماره شي نو بیا وله ډیوډای کې د کوسي خوا کې وله کټ واچوي وایي دی چې دی نو بې وخته چې دی نو واړه بول او لوی بول کوي او ډېره روټۍ وله وایي ځکه نه ورکوو بیا به د دی حاجتونه څوک صفا کوي داسې بېغیرته اولاد شي بیا او هغه مور لګیایي په دې جمعي او اوړي کې د دې بچو څومره خیال ساتي څومره انتهایی خیال ساتي هغه جمعي کې په جنورای او فروری کې مور لګیا ده په خپله چې دی نو په لونده تولای کې اوده کېږي خو بچی به اوچې ته راړی او بچی څو ځله چې دی نو هغه حاجت وکړي خو مور بیا هم چېرته په مخ څپېړه نه ده ورکړې مور بیا یې ښکلی صفای کړي نو بیا یې ځان سره راجوخ کړي نو محترمو د مور پلار هم انتهایی قدر کوو مور پلار چېرته زموږ ستاسو نه خفه نه شي او که چا نه خفئ نو د دلته نه انشاءالله اراده وکړو دلته نه عزم وکړو او د مور به مړه څه خفګاني مور له خو ته یو سیو اوړه ځان سره یو کیله ځان سره اوړه نو هغه به ستا په اولاد باندې به وخورئ او بچی وی او تا نه به رضا هم شي په هغې باندې او هغه خپله هم ونه خوري ستا په بچو باندې وخورئ نو چېرته مور پلار زموږ ستاسو نه خفه نه شي نو د مور پلار هم انتهایی قدر کوو د دې بچو ختمونه دي
نو په دې باندې موږ او تاسو انتهایی خوشحاله شو. قرآن کریم کې الله رب العزت موږ او تاسو ته وایي په دې باندې خوشحالي وکړئ. اصل خوشحالي هغه دا خوشحالي ده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله خپل حبیب ته وایي اے زما حبیب دې خلکو ته ووایا بفضل الله وبرحمته، په ایمان باندې او په قرآن باندې، په دې باندې فبذلک فلیفرحوا، په دې خوشحالي پکار ده. خوشحاله شي په دقه باندې او دا اصل خوشحالي ده. دا دلته هم خوشحالي ده او د قیامت پر ورځ چې نو هم دا خوشحالی دي. د دې وجې نه موږ او تاسو دا مجلس د دې دپاره جوړ دی چې په دې کې موږ او تاسو د ژوند د بدلیدو انشاءالله موږ او تاسو اراده وکړو چې کم موږ د الله نافرمانی مو کړي دي، الله مو څومره خفه کړی دی، انو د هغې باندې موږ او تاسو استغفار او توبه وباسو. او په دې مجلس کې الله رب العزت توبې قبلوي، په دې کې الله رب العزت دواګانې قبلوي. د دې وجې نه موږ د خپلې زندګۍ د بدلیدو اراده وکړو چې کم مشران ملګري دي هغوی پکې انشاءالله تبلیغ کې د څه ناڅه وخت دپاره چې دی نو موږ او تاسو وځو، دا خپل ژوند موږ او تاسو بدل کو. ګوره نبی علیه الصلاة والسلام څومره د خپل امت دپاره جړاګانې کړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام څومره فکرمن به د خپل امت دپاره او انتهایی نبی علیه الصلاة والسلام فکر کړی دی. بیا د هغې نه پس صحابه کرامو هغوی څومره چې دی نو مشقتونه برداشت کړي دي. موږ او تاسو د هغه نبی علیه الصلاة والسلام امتیان یو او دا صحابه کرام دا زمونږ ستاسو دپاره معیار حق دی. د دې وجې نه قرآن کریم کې الله موږ ته وایي آمینو کما آمن الناس، ایمان راړئ خو ایمان د صحابو په شان. او موږ ته نبی علیه السلام وایي اصحابي کالنجوم، دا صحابه کرام زما په شان د ستورو دي، تاسو چې د کم یو اقتدا وکړه کم یو پسې روان شئ تاسو به منزل مقصود ته رسئ. نبی علیه الصلاة والسلام سفرې کړي دي، د دین د نشر و اشاعت لپاره نبی علیه السلام سفرې کړي دي. او داسې سفرې نه زموږ ستاسو په شانتې سفرې چې انتهایی په سهولت کې سفر، نبی علیه الصلاة والسلام په اوښه باندې سفرې کړي دي او نبی علیه الصلاة والسلام څومره مشقتونه برداشت کړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام د هر چا پسې تللی دی، انفرادي دعوت، اجتماعي دعوت، او نبی علیه السلام عمومي خصوصي نبی علیه الصلاة والسلام دعوت چلولی دی. د نبی علیه الصلاة والسلام مکی زندگی منګ وګورو، مکی زندگی کې د نبی علیه السلام 3 کاله وګورو نبی علیه الصلاة والسلام څنګه دعوت چلولی دی. او نبی علیه السلام به خلکو ته څه خبره کوله او هغوی به ورته څه وي. نبی علیه الصلاة والسلام به خلکو ته د الله د وحدانیت خبره کوله او هغوی به ورته وي اجعل الآلهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. د دې 360 بوتانو نه تا موږ ته یو خدای جوړ که، دا خو ډېره عجیبه خبره ده. او نبی علیه الصلاة والسلام روان دی په اوښه باندې، یو پسې شاته نه خلک په کاڼو باندې ولي. نبی علیه الصلاة والسلام د عکاز بازار ته ځي، خلکو ته وایي یا ایها الناس، اے خلکو قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله وایي تاسو به کامیاب شئ. او هغوی پې د کاڼو غزارونه کوي، څوک پې توکاڼې توکي، څوک پې خارې اچوي. نبی علیه الصلاة والسلام د هغه ځای نه راواپس کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام په مینا کې خیمو ته ځي او یو بابا دی هغه ورته انتهایی چې نن بد ارادې وایي، شاته ورپسې تره روان دی او انتهایی خلکو ته هغه وایي دی تاسو پیژنئ؟ دی زه پیژنم، دا زما رواره دی، د خبره ونه منئ. خلق تینا چې دی نو رستو کوي. نبی علیه الصلاة والسلام لګیا دی، خلق ځان ته رانږدې کوي، مخالفت ټول عرب دی او نبی علیه الصلاة والسلام یوازې دی. خو چې کله محنت کړی دی الله رب العزت د صحابه مجموعه ورکړې ده. صحابه کرام داسې صحابه کرام چې د نبی علیه الصلاة والسلام باندې خپل مال خپل جان هغه هر څه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې بیا قربان کړي دي. د دې وجې نه د نبی علیه السلام سفرونه وګورو موږ، نبی علیه الصلاة والسلام کم سفرونه کړي دي. یو سفر نه نبی علیه الصلاة والسلام راغی، یو سفر نه نبی علیه الصلاة والسلام را واپس شو.
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمول داو چې کله به راته واپس کورته نړمبه هغه به 2 رکعاته کول د سفر نه چې سړی کله راوپس شي 2 رکعاته کول جمعات ته تلل دا د نبی علیہ السلام سنت دی په دویم نمبر باندې به د خپلې لور کره ته د فاطمه رضی الله عنها کرا اوس هم چې سړی د سفر نه راوپس کېږي لوري نږدې ده نو پکار ده چې سړی د خپلې لور کره لاړ شي بیا په دریم نمبر باندې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلو بیبیانو خواته ته چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلې لور کره لاړ او څنګه ور وډبو فاطمه رضی الله عنها داسې راووته چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکتل فبکت په جړا شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ما یبکیک یا فاطمه اے فاطمه ولی جاړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وحلو لقد ثيابك قد شعب لونك اے د الله رسول کله چې ما ستا رنگ ته وکتل چې د سفر د وجه نه بدل شوی دی وحلو لقد ثيابك ستا د کپړو ته ما وکتل او هغه ډېرې زیاتې زړې شوې وې نو ماله جړا راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی لوري جاړه ما او بیا ورته یو دوه خبرې وکړې وی یبلو من حیث یبلو اللیل چې کم ځای ته شپه رسیږي هغه ځای ته به ستا د پلار دین رسیږي یبلو من حیث یبلو النهار چې کم ځای ته رز رسیږي هغه ځای ته به ستا د پلار دین رسیږي نن دې موږ وګورو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کم ځای ته ورسید دا هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبرې د خپلې لور سره او ګوره د دین د پاره به مشقتونه برداشت کو څنګه چې فاطمه رضی الله عنها مشقتونه برداشت کړل لوګي تندې برداشت کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی فاطمه سیدۃ نساء اهل الجنه اے فاطمه تب په جنت کې د خزو سردارې او څنګه مشقتونه لوګي برداشت کړي یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف یو پیری لور راغلی دا د خپل حاجت لپاره دنیایي حاجت لپاره خو پاغه کې هم د خپل لور امتحان غسته دی د دیو جن منګ او تاسو کله نه کله د خپل بچو امتحان اخلو چې زمنګ بچي دین طرف ته مایل ډیر دی او کنه دنیا طرف ته مایل ډیر دی نو که دنیا طرف ته نو پاغه باندې خپه شو او که آخرت طرف ته پاغه باندې خوشاله شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل لور امتحان اخلي وې زما لوري یو طرف ته د مال غنیمت 15 بيزې راغلي دي بل طرف ته د الله رب العزت ته طرف نه 15 کلمات راغلي دي 15 کلمات ځان سره وړل غواړي او که ځان سره 15 بيزې بوتلل غواړي حالانکه نبی علیہ السلام داسیم کولې شي چې دواړه ورکړې وي خو د خپل لور امتحان غسته چې زما د لور ایمان سوره دی دنیا طرف ته که آخرت طرف ته نو لور ته وی لوري 15 بيزې بوتلل غواړي که 15 کلمات وی یا رسول الله یا بجان 15 کلمات هغه ما توخیا 15 بيزې پرېدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی اے لوري کله چې دوا غواړي نو د دوا نه مخکې وایه یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین دا 15 کلمات وایا دا تعالی د 15 بيزونه بهتر دي چې څنګه دا کور ته وردن نشوا بچی حسن او حسین رضی الله عنهما هغه په دې تم دي چې مور تلې د سبدان سره راړي چې څنګه په دروازه کې وردن نشوا وی ذهبت للدنيا وجئت بالاخره تلوم د دنیا د پاره را مړ ځان سره آخرت علی رضی الله عنه ورته وی خیر ایامک لهذا پټولو کې بهترین رس چې دنو اغستا ده د دیو جنا منګ او تاسو د خپل بچو امتحان اخلو بچو نه تپوس کو بچې ته خو مدرسې ته ځي خو تانن سز دکړل بچې مونږ ته هم نن خویا تا کومه دواز دکړې ده نو هغه د خپل بچو نه اورول دغه شانته بچو نه مز اورول په خپل کور کې منګ او تاسو د هر څه تپوس کو د هر یو شي تپوس کو خو ګره مونږ چرته د دین متعلق تپوس نه کو چرته به مونږ کې داسې ډېر کمتر وي چې د خپل بیبي نه وې تپوس کړی د مز
او چرته به داسې کړي چې من خو ټولې خبرې د هر څه کوو خو بیبي ما ته چرته ته نن د اموز هم واوروه چې زمونږ د اموز کې غلطي شته او که نشته دا تپوسونه موږ چرته نه دي کړي دې وجې نه د خپلو بچو نه د خپلې بیبي نه د خپلې خور نه د خپل رور نه موږ او تاسو تپوس کوو د دین متعلق موږ او تاسو تپوسونه کوو د دنیا زندگی مختصره زندگی ده ختمیدونکې زندگی ده او دا چې دی نو د دې هېڅ څه ګارنټي نشته او ګوره په دنیا کې که یو سړی انجینیر شو نو دا انجینری په دنیا کې پکار راځي دا مرګ سره ختمیږي دا عہده که یو سړی ډاکټر شو نو ډاکټري دا په مرګ سره ختمیږي که یو سړی وزیر اعظم جوړ شو په مرګ سره وزیر اعظم توپ ختم خو که یو سړی حافظ شو یو سړی عالم شو یو سړی مفتی شو نو دغه عہده دا ګوره په مرګ سره نه ختمیږي دا په مرګ سره نه ختمیږي د دې وجې نه کله چې غزوه احد کې چې کله شهدا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې قبر جوړ کړي او چې کم یو ډیر چې نه قرآن زده کړی دی هغه مخ کېږدی د دې نه دا معلومیږي چې د قرآن والا هغه په مرګ باندې هم چې نو د هغه عہده هغه نه ختمیږي د دې وجې نه په دې باندې موږ او تاسو خوشحالي کوو ابی ابن کعب رضی الله عنه کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی الله رب العزت وی چې نن د ابی ابن کعب رضی الله عنه نه قرآن واورا نو هغه ټیم کې ابی ابن کعب رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی سمانی الله رب العزت زما نوم اغسته دی وی او ستا نوم یې اغسته دی نو په جړه باندې شو محدثین وی دا جړه دی وجه نه وا چې الله خو مال د قرآن علم را کړی دی د قرآن را تزده کړی دی خو چې د دې قدر او عزت هغه به وکړی شم او که نه د دې وجې نه الله رب العزت موږ او تاسو له بچي را کړي دي د دې بچو د دې دا عہدې دا ګورې په مرګ باندې هم نه ختمیږي او د دې دا ډیګری د عالمانو دا ډیګری د مفتیانو دا ډیګری دا په مرګ باندې نه ختمیږي دا به زموږ او تاسو په آخرت کې هم په کار راځي په دې باندې موږ او تاسو انتهایی خوشحاله شو او الله رب العزت نه موږ او تاسو وغواړو او د پلار دوه ذمہ دارۍ مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي یو ذمہ داری دا ده چې د بچو د پاره به دواګانې موږ او تاسو غواړو بچو د پاره د شپې پاسېدل دوا غوښتل بل بچی هغه د غلطو مجالسو نه د هغې نه بچ کول نو انشاءالله موږ او تاسو په دې باندې انتهایی خوشحالي وکړو چې الله رب العزت زموږ په کور کې حافظ پیدا کړ عالم پیدا کړ مفتی پیدا کړ دینداره پکې پیدا شو انو په دې باندې انتهایی خوشحالي وکړو او دغه شانتې د نورو بچو د پاره موږ او تاسو فکر او غم وکړو ګاونډ کې زموږ بچي دي دا ټول زموږ بچي دي د هغوی د پاره فکر او غم کول هغوی مدرسې ته راوستل او هر چا بیټک ته دیرې ته تلل چې کم ځای نوجوان لګیا دی په غلطو کې هغه له دعوت ورکول ګوره که د محله کې یو بچی خراب شو بس د ټولې محلې دپاره هغه بس دی نو دا ټول زموږ بچي دي د دی انشاءالله موږ او تاسو د ټولو بچو خیال ساتو الله رب العزت ته دا مدرسه الله رب العزت ته ټول مدارس الله رب العزت ته ورته ډېرې ترقی ورکي او الله رب العزت ته ټول خوشحاله کړي په دې ختمونو باندې چې د چا د والدین هغه ژوندي دي الله رب العزت ته د قدردانۍ توفیق ورکړي د چا وفات دي الله رب العزت ته ورته بخښنه وکړي او الله رب العزت ته موږ تاسو ټولو سره د مدرسو او د جماعتونو د هغې قدردانۍ پیدا کړي واخر دعوانا